السلام علیکم درنو لیدونکو ستړي مشئ تاسو کاوه خپرونه ګورئ زه عمران فضلي یم برېښنا د یو هیواد د بنسټیزو اړتیاوو له جملې څخه ده چې د صنعت پرمختګ اقتصادي ودې د عامه وګړو د ژوند د اسانتیاوو ترانسپورت مخابراتو کرنې او عامه خدماتو پورې د هرې برخې پرمختګ ورسره تړلی دی افغانستان چې د اوبیزو بادي او لمریزې برېښنا پراخې سرچینې په واک کې لري لا هم خپله زیاته برخه برېښنا له ګاونډیو هیوادو څخه واردوي ولې لا هم افغانستان د دومره پراخو سرچینو په درلودلو سره خپله برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي د اسلامي امارات په 4 کلن مزل کې له کورنیو سرچینو د برېښنا تولید په برخه کې څومره کار شوی په وروستیو کې د اسلامي امارت لخوا له بهرنیو او کورنیو پانګوالو سره د برېښنا تولید په برخه کې یو شمېر تړونونه لاسلیک شول دا د دغه تړونونو تعداد څومره دی څومره دغه تړونونه عملي شوي دي او پر څومره باندې کار روان دی پر رنني کوش کې پر همدغه موضوع تم کېږم له ما سره دلته په استودیو کې د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي مرستیال انجینر محمد ناصر احمدي میلمه ده له ده سره به په دغه تړاو بحث وکړو تر پایه راسره پاتې شئ احمدي صاحب کور بادان چې موږ سره هم په بحث کې ونډه واخیستله مننه احمدي صاحب که په سر کې دې ته راشو چې د کابل په ګډون د شمېر لویو ښارونو برېښنا له بهر څخه واردېږي خو لا هم په کابل کې او په شمېر نورو لویو ولایتونو کې د برېښنا پرچوي زښته زیات ده ولې علت یې څه ده مشکل چیرته ده ستونزه چیرته ده بسم الله الرحمن الرحیم همونطور که مردم عزیز شهر کابل اینجا پرچوی ما داریم و این پرچوی ها در گپ شما در ولایت های دیگه هم است برق موجود در شهر کابل خصوصا در فصل گرما و به مو ترتیب در زمستان که مصرف و نیازمندی بیشتر میشه کفایت نمیکنه شما میفهمین که این برق ما تقریبا 70 یا 75% برق وارداتی است به شهر کابل که از کشورهای تاجیکستان و ازبکستان وارد میشه و به مو ترتیب ما در شهر کابل منابع آبی داریم که منابع آبی ما از درونته و از ماهیپر و سروبی و نقلو تهیه میشه اینجا که اینا تولید میکنیم ما در اینجا متاسفانه امسال همین خشکسالی های اخیر هم مقدار تولید را پایین آورده پارسال ما در شب و روز از نقلو و سروبی نزدیک به 100 میگاوات برق میگرفتیم مگر امسال متاسفانه ما 20 میگاوات برق داریم یا در نهایت 30 میگاوات برق را در پیک ما استفاده کرده میتونستیم از دو بند در حالی که پارسال در حدود 100 میگاوات برق بود و این خشکسالی ها باعث شده که مقدار برق در شهر کابل کم شود است منابع تولیدی آبی خود داخل کشور به مو ترتیب شما اگر چی را ببینید ماهیپر که اون موسمی است و در موسم یک 5-6 ماه فعالیت داره این او برق دائمی برای ما نمیته فقط یک 4-5 ماه برای ما برق تامین کرده میتونه دلیل پرچوی ها در شهر کابل کمبود برق است ما کمبود برق را که چه قسم میتونیم ایره ما پس جبران کنیم یا کور کنیم و چه قسم میتونیم برق به شهروندای کابل تهیه کنیم ما امسال تابستان و تقریبا 12 ساعت در 24 ساعت 12 ساعت دستگاه حرارتی رو روشن میکردیم که بسیار پرهزینه است دستگاه حرارتی رو که ما 12 ساعت روشن میکردیم این در 12 ساعت نزدیک به 1,60,000 لیتر تیل مصرف میشد مگر ما به خاطر از اینکه مردم رضایت حاصل شه و مردم به خانه های مردم برق بتیم و به مو ترتیب صنعتکارا را برق تامین کنیم از او خاطر برېښنا شرکت با وجود که شرکت است ما پشت منافع خود میگردیم عواید برای ما مهم است مگر به خاطر از اینکه مردم برای ما اولویت داره صنعتکار برای ما اولویت داره یک کشور به صنعت نمیشه رشد خود داشته باشه از او خاطر ما دستگاه حرارتی ترخیل هم روشن میکردیم و خوشبختانه امسال ما یک 10 میگاوات سولر دیگر هم که او به بهره برداری سپرده شد و هم شامل شبکه کابل بود که اینی منابع است که ما شهر کابل برقش تامین میکنیم این منابع جمع از این منابع در حدود 350 تا 400 میگاوات برق میشه که در کابل ما تامین میکنیم مگر در شرایط فعلی در کابل نزدیک به 700 میگاوات برق ضرورت است این 700 میگاوات برق را اینمی کمبود ما پرچوی داریم در شهر کابل اما برنامه هایی را که باز ان شاء الله ما شما اینجا در برنامه تشریح کردیم گام های خیلی خوب را امارت اسلامی برداشته برنامه خیلی مشخص هغه موضوعات به وروسته وغږیږو احمدي صاحب یو موضوع چې تاسو خپل په خبرو کې یاد کړه چې د برق پرچوي ده خو بیا هم ځینې کابل ښاریان شکایت کوي چې بلونه ډیر پورته راځي ولې عمده دلیل چیه ده ببینید بین ما و بین مشترک برق میتر به مسابقه ترازوست یعنی میتر هر چی که قیاس میکنه او نه طرف مشترک است نه طرف ما به مخاطر ما میتر نصب میکنیم به مشترک
این گپ ما رد نمیکنیم، شاید در 1000 متر یا در 500 متر 1 متر اشتباه داشته باشه، مشکل باشه. در غیر از اون مطابق مصرفی که مشترک مصرف میکنه بل برش وضع میشه. این تو به این معنا نیست که در پالیسی برشته شرکتی باشه که ما پرچوی داریم و بل به مردم زیاد چاپ کنیم. ابدا این کار نمیشه، هیچ وقتی کار نشده. مگم بجز از اینکه گفتم 1 متر 2 متر مشکل می داشته باشه، او را ما برش پالیسی داریم. یک چیزی به نام فرم عدم قناعت. بله. صدای ما را این مشترکینی که همین مشکل دارش میشنوند و شاید سردچار شده باشند. یک فرم از به نام فرم عدم قناعت. هر مشترکی که در برشنا شرکت با مصرف خود قناعت نداره یا فکر میکنه که گویا بلم زیاد آمده، مصرف ما کم بوده، این به نزدیکترین زون یا جکشن ما مراجعه میکنه و فرم میگیره، میره در ساحه، همکارای تکنیکی ما در ساحه میره، میترش لابراتوار میکنن، تست میشه. ما لابراتوار بسیار مجهز داریم. دلیل قناعت مشتری را حاصل میکنیم. اگر اضافه گردشی بود ما برای مشترک جبران میکنیم و اگر کم گردشی بود هم برای مشترک پول دیگر ما سرش وضع میکنیم، باید پیسه را بپردازه. این بین ما و مشترک میتر به مسابقه ترازو کار میکنه. کارا شو دی برخه چې افغانستان اوس مهال څومره برېښنا په واک کې لري او څومره برېښنا ته اړتیا لري تر څو دغه زموږ ستونزې پې حل شي. افغانستان به سطح افغانستان اگه صحبت کنیم، ما فعلا در افغانستان در حدود نزدیک به 1000 مگاوات برق فعلا ما در افغانستان داریم. 1000 مگاوات برق را ما در افغانستان فعلا توزیع میکنیم که از منابع داخلی جمع برق وارداتی است که در ولایت‌های مختلف ما توزیع را داریم. اما این بسنده نیست. ما فعلا در شرایط فعلی اگر 3000 مگاوات برق داشته باشیم، 2500 تا 3000 مگاوات برق همین شبکه موجود برقدار ساخته میتونیم. بله. و به خاطر از این که ما همین شبکه موجود برقدار ساخته بتونیم به شکل 24 ساعته، ما به می خاطر این پروژه‌ای را که ما اعلان کردیم و قرارداد صورت گرفته که با هر با مفصل تشریحات کردیم که بتونیم ما هم ضرورت موجود شبکه را که همین شبکه فعلی که برشنا شبکه داره در افغانستان، همین شبکه که برقدار شوه در حدود 2500 تا 3000 مگاوات برق ضرورت است. و خوشبختانه که ما برای بخش پروژه های متعدد را هم امضا کردیم و یک تعدادش کارش در ساحه روان است. کورنۍ سرچینې مو څومره په کار اچولې دي، له دغه برخې نه څومره برېښنا تولیدېږي؟ خوشبختانه در 1 سال پسین برشنا شرکت در حدود 1000 مگاوات برق را از منابع داخلی قرارداد کرد که سرمایه گذارا آمدن. بله. در برشنا سرمایه گذاری میکنن، با مدل‌های مختلف سرمایه گذاری اینا آمدند اینجا. این قراردادها صورت گرفت الحمدلله. در 1 سال پسین که پیشتر گفتم براتون 1000 مگاوات برق قرارداد شد. یک تعدادش عملا کار روان از ساحه، یک تعداد دیگه هم قریب کارش آغاز میشه که از منابع داخلی تامین میشه. شما اگر دیده باشین که در 20 سال که در اینجا حکومت جمهوریت بود، متاسفانه روی از کس کار نکرد. بله. متاسفانه ما او وقت فوکس زیاد ما سر برق وارداتی بود. اما فعلا امارت اسلامی بعد از فتح که آمده امارت اسلامی روی ازی بسیار به شدت کار میکنه. دستور رهبری امارت اسلامی است که ما باید از منابع داخلی برق تامین کنیم، سر برق وارداتی باید کاهش بیاریم، چون ما الحمدلله منابع داریم در افغانستان. این تو نیست که ما منابع نداریم، هم منابع آفتابی داریم، هم منابع آبی داریم، هم منابع زغال داریم و هم منابع گاز. ما این از 4 منبع بسیار مهم در افغانستان منابعش داریم. منابع بادی داریم در افغانستان که ما امسال شما شاهد بودین که ما یک قرارداد 200 مگاوات در هرات امضا کردیم که فعلا روی 40 مگاواتش کار روان است. این برای اولین بار در افغانستان به این پیمانه قرارداد بزرگ که از منابع داخلی افغانستان است، از باد او تهیه میشه، تولید میشه و در هرات به مصرف میرسه. به مو ترتیب ما از منابع زغال، از منابع سولر، ما همیان فعلا در کابل در حدود 22.7 مگاوات برق که شما دیده باشین طرف سروبی اگر رفته باشین در سرک کار بغل سرک کار روان است که به خیر در 2-3 ماه دیگه قریب تکمیل میشه و به بهره برداری سپرده میشه. اون برق هم انتقال پیدا میکنه به کابل. این 40 مگاوات 30 مگاوات دیگر هم در کابل ما قرارداد کردیم. اینی که عملا در چند روز پیش که در کانتیننتال جلسه بود، ما برای کابل هم چندین سولار پلنت دیگه قرارداد شد که اینا هم ان قریب کارشون آغاز میکنن. چند وقت پیش ما در ولایت لوگر که در مجاورت به شهر کابل قرار داره 40 مگاوات برق سولر در لوگر افتتاح کردیم. کارش عملا در ساحه آغاز شد
که یعنی کلی منابع داخلی است که در افغانستان تولید میشه و ما او را به مصرف میرسونیم. تاسو د نړیوال کنفرانس یادونه وکړه، هغه پروژې چې په تیر جمهوریت کې مثلا نړیوال بانک ژمنه کړې وه یا هم اروپایي اتحادیه ژمنه کړې وه، هغه پروژو باندې اوس کار روان دی او که نه د کار روان؟ تاسو دوی سره خبرې کړې دي چې تر څو بیرته راشي په خپلو پروژو باندې کار بیرته پیل کړي؟ په هغه پروژو باندې په کاسازر پروژې باندې کار روان دی الحمدلله. اوس دغه کاسازر پروژې هغه ډونران چې مخکې د دوی وعده کړی و هغوی فنډ ورکوي الحمدلله چې هغه باندې کار روان ده. په درې لاټو کې په درې بخشو کې کار روان ده. تجهیزات تقریبا 95% په ساحه کې شتون لري، په ساحه کې آماده ده، خو ساختماني چارې کار روان دی په کاسازر پروژه باندې چې دا د تیرو حکومت په هغه کې په وخت کې دا عملي شوی و خو تر پای نه ورسېدلی. اوس انشاءالله کار پرې روان ده او تر 2 کالو پورې هغه تکمیل کیږي چې هغه انتقالي لاین ده تر هغه پورې تر پاکستانه پورې چې دغه نه موږ 150 میګاوټ برخه اخلو. یو بل لاین و د موږ 1500 کیلو ولټ چې د هم د ترکمنستان راځي کابل ته راځي ارغندې ته، او د ارغندې نه د یو لاین بل لاین ځي تر قندهار پورې چې په هغه باندې کار روان ده. هغه برېښنا شرکت خپله کوي. هغه 2 پورشن ده، یو بخش د اوبو او انرژي وزارت کوي، بل بخش برېښنا شرکت پورې اړه لري. په 500 کیلو ولټ لاین هم چې دا د هغه وخت د دې فنډ ای ډي بي ورکول، خو سی ډي بي نه راغلی. موږ په خپل پیسې برېښنا شرکت په خپل پیسې دا کار کوي چې هغه باید لاین تکمیل شي. کورني عواید کورني عواید د برېښنا شرکت د عوایدونه موږ د برېښنا شرکت د عوایدونه هغه لاین تکمیلوو. اوس په هغه باندې کار روان ده. دغه مذاکراتي ټیمونه یو بل سره خبرې کوي د هغه د ټاپ په هکله چې هغه یو بل لاین ده چې هغه پاکستان ته ځي، ټي اي پي د ترکمنستان افغانستان پاکستان چې هغه پاکستان ته ځي. د هغه نه موږ 1000 میګاوټ برخه اخلو د هرات په مسیر کې. یعنی هغه لاینونه چې د تیر حکومت لخوا موږ ته پاتې ده، موږ بعضې خپل هغه ډونران راغلی ده چې هغه یې تکمیلوي، بعضې موږ په خپل عواید هغه تکمیلوو. او دغه یو کال مخکې هغه باندې په جدي توګه کار روان ده په 500 کیلو ولټ باندې. که چیرې هغه تکمیل کیږي انشاءالله چې تکمیل کیږي تر یو نیم کال وروسته چې هغه تکمیل شي نو د کابل برق د 11 ولایتو برق به سلري ساته کیږي دغه سره، ځکه چې ډېر انرژي راځي په کابل کې. نو هدف دا ده چې یعنې موږ دونه متکي باید ځان ونه بولو هغه ته، هغه باندې وارداتي برېښنا باندې. د موږ هڅه دا ده چې باید د از منابع داخلي باید تامین کنیم. د کورنۍ سرچینو نه باید خپل برق تامین کو، ځکه چې دا د موږ په واک کې ده او دلته الحمدلله منابع شته چې یو چېرته چې منابع که دغه نه موږ استفاده نه کوو دا بیا صحیح نه ده. د اصول له لحاظ نه، د تخنیک له لحاظ نه دلته الحمدلله وافره منابع شته او د دې منابع نه برېښنا شرکت هو تصمیم دا ده چې باید د دې استفاده وشي. دا کوم قراردادونه چې تاسو یادونه وکړه په تیر کال کې یا هم په سږ کال کې څومره قراردادونه لاسلیک شوي دي او څه وخت به یې هغه عملي بڼه افغانان وګوري چې بالاخره کابل کې برق 24 ساعت شي او نور دوی د برق ستونزه ونه لري؟ این 2 بخش داره. یک بخشش است که لاین 500 کیلو ولت است که من پیشتر تشریح کردم که در 1.5 سال دیگه تکمیل میشه بخیر. این برق وارداتی است و از برق وارداتی ما استفاده میکنیم. لاین دیگه که شما چند روز پیشتر هم دیدین که ما در کنفرانس هم روی صحبت کردیم، لاین 500 کیلو ولت است که از کشور ازبکستان میاد. این لاین با ارزش 243 میلیون دلار است. ظرفیت انتقال 1000 میگاوات برق را داره که این میاد به ارغنده کابل و از ارغنده کابل لاین 220 کیلو ولت دیگه انتقال پیدا میکنه به سب استیشن شیخ مصری ولایت ننگرهار در شهر جلال آباد که ظرفیت انتقال 1000 میگاوات برق را داره و اون لاین در 2 سال تکمیل میشه که این میتونیم ما با تمدید از این 2 لاین که 500 کیلو ولت که حالا تقریبا 75% کارش پیش رفته از ترکمنستان که میه، این با تکمیل شدن از این 2 لاین ما نه تنها مشکل کابل را بلکه مشکل ولایت هایی که در مسیر این لاین قرار داره مشکلش حل خواهد شد تا جلال آباد. و تصمیم برشنا شرکتی است که با مجرد تکمیل شدن لاین 500 کیلو ولت که از ازبکستان میاد به شهر جلال آباد، یک لاین دیگر ما انتقال میتونیم از جلال آباد به کنر. کنر هم سروی شده، کارهای تکنیکی زو آماده است، فقط یک بودجهش پیدا شده که ما لاین دیگر به خیر انتقال میتیم به اسدآباد که هم 220 است، سبستشن ساخته میشه. او در پلان ماست، فعلا دی قرارداد نیست. او در پلان است این ما همین لاین را که به ظرفیت بلند در نظر گرفتیم که به جلال آباد میبریم به این خاطر که اگر یک وقت جلال آباد کنر بندایش ساخته میشه یا در مسیر کدام بند دیگه ساخته شود، ظرفیت انتقالش لاین داشته باشه. اگه ما به کابل انتقال میتیم، اگه به قندهار میبریم،
تلاش برشنا شرکتی است که ما رنگ میسازیم افغانستان لاینایشه. اگر یک وقتی که در کجکی برق تولید میشه، ما برق کجکی را چطور میتونیم انتقال بدیم به کابل، یا برقی که وارداتی را چطور انتقال داده میتونیم به کجکی یا به قندهار. این سرازیش رنگ ساختن یا حلقوی ساختن لاین‌های ولتاژ بلند برشنا شرکت برنامه داره و این الحمدلله 70% عملی شده. یو مسله چې د هیواد اقتصاد جوړوي او تر ډیره پورې د صنعتکارانو شکایتونه هم تر یو وخته پورې اوس هم یو څه شکایتونه شته، هغه د برېښنا کمښت ده. صنعتي پارکونو ته په ټوله کې پانګوالو ته هم څومره برېښنا په واک کې ورکړې ده؟ اوس آیا د برېښنا ویش عادلانه ده که نه؟ خوشبختانه ما در شهر کابل و در ولایت ها ما مطابق یک تقسیم اوقات منظم برق را توزیع میکنیم. به این معنا که ما در شهر کابل به مردم و به صنعتکارا تقسیم اوقات داریم. صنعتکارا را فعلا نظر به این فصل گرما که بود، چون مقدار انرژی ما کم بود و نیازمندی برق زیاد بود، ما صنعتکارا را 12 ساعت برق میدادیم، 11 ساعت یا 12 ساعت برق برشون تامین میکردیم. اما انشالله که با امی ختم ماه کال فعلا قرار داریم سپتامبر و در اکتبر ما برق از اینا رو پس یک 4 ساعت یا 5 ساعت اضافه میسازیم، چون برق ما هم بیشتر میشه و وقتی کمی گرمی درجه حرارت پایین میاد نیازمندی کم میشه. نیازمندی که کم شد ما به صنعت خود برق میتیم. این به این معنی که ما اگه برق داشته باشیم اول به صنعت خود برق میتیم، چون یک مملکت بدون صنعت نمیشه. به مو ترتیب مردم عام، مردم رهایشی را، خانه ها را به اینا هم برق تامین میکنیم. یعنی در نه تنها در کابل که وضاحت پیدا شود به مردم شریف افغانستان، نه تنها در کابل بلکه در هرات، در قندهار، در جلال آباد ما تقسیم اوقات منظم داریم. این تقسیم اوقات میتونید که ما صرف رو به دیسپچینگ میتیم که توی تطبیق کو باز تیمای کنترلی را رهبری برشنا شرکت جور کرده که کنترل میکنه که آیا ایتو نشه که در یک لاین ما 24 ساعت برق داشته باشیم دیگه لاین 6 ساعت. اوتو نیست. ما برای تمام مردم افغانستان استثنا شاید یک گپ مرا مردم بشنوه و گفت لاین ما چالان نبوده، استثناءاتی وجود داره. بعض لاین‌ها اضافه بار است. بله. لاین‌های اضافه بار ما برش برنامه داریم امسال که ما اضافه باری در شهر کابل رفع میکنیم. در ساحاتی که لاین‌های اضافه بار است در اونجا می تقسیم اوقات ما یک کمک به چالش مواجه میشه، یک استکاک است. این ما برای برنامه داریم که ما تقریبا 5 لاین پارسال تبدیل کردیم و امسال هم یک 12 لاین دیگر هم تمدید میکنیم در شهر کابل که اضافه باری که در شهر کابل است این مرفوع شود. با رفع شدن اضافه باری در شهر کابل این مشکل هم حل میشه ان شاء الله. و تا وقتی که ما این کارو میکنیم لاین 500 کیلوولت هم تکمیل میشه که ان شاء الله مردم کابل و مردم 11 ولایت که در مسیر لاین 500 کیلوولت قرار دارند به شکل 24 ساعته برقدار خواهد شدن. په ټوله کې د اسلامي امارات هغه ډیر فوکس اوس مهال چې د هیوادوالو او همداسې د صنعتکارانو هغه ستونزې پې حل شي په کومې برخې ده؟ په اوبیزې برېښنا باندې ده که په بادي برېښنا باندې ده که لمریزې برېښنا باندې؟ ډیر کار تاسو په کوم برخه باندې شروع پیل کړی؟ فعلا برشنا شرکت می قراردادایی را که چند روز پیش ما امضا کردیم، ما در حدود 9407 مگاوات برق قرارداد امضا کردیم. ببخشید قرارداد کلش نیست، تفاهم نامه است، قرارداد هم است. 8800 مگاوات از این تفاهم نامه است. تفاهم نامه را ما با سرمایه گذار امضا کردیم. ارزش تخمینی تفاهم نامه ما که ما اگر تخمین میکنیم چون هنوز تفاهم نامه است به قرارداد نرفتیم، ارزش تخمینی از 6.5 میلیارد دلار است. بله. که کلش از منابع انرژی قابل تجدید صورت میگیره، از زغال، از گاز، از سولر، از باد. به مو ترتیب در حدود 421 میلیون دلار دیگر ما قرارداد امضا کردیم. عملا قرارداد کردیم با شرکت ها، با سرمایه گذارای محترمی که در افغانستان سرمایه گذاری میکنن قرارداد بستیم که 421 میلیون دلار شامل قراردادایی است که در حدود 600 مگاوات برق میشه. شامل از است که ما از منابع داخلی افغانستان اینا تولید میکنن و از منابع گاز است، هم از زغال سنگ است، از سولر است و از باد است که از خود افغانستان تولید میشه. یک چیز وضاحت بدیم، شاید با مردم افغانستان سوال خلق شود که شما 9400 مگاوات برق را که قرارداد کردین این جذب کرده میتونین؟ در افغانستان برشنا شرکت برای جذب از این برنامه داره. این قرارداد که ما کردیم این شامل پکیجای تجهیزات برقی است. ما تجهیزات برقی را نصب میکنیم، اول شبکه‌اش میسازیم. این شامل این پکیجایی که ما قرارداد کردیم که قراردادای است که ما ظرف را باید بسازیم، اول ظرفیت سازی میکنیم برای جذب، بعد از اون تولید میشه، انتقال میشه و به توزیع میشه در افغانستان در ولایت‌های مختلف. و ان شاء الله که این قراردادایی که ما گفتیم
در حدود 9400 مگاوات 407 مگاوات برق که هم تفاهم نامه است و هم قرارداد در افغانستان سر جذب از این کار صورت میگیره و سر تولید است. تولید میشه و این تولید که انتقال پیدا میکنه و ما باید روی جذب از این کار کنیم که عملا الحمدلله برشنا شرکت برای برنامه داره مشخص. اگر ما برنامه نمیداشتیم میریم امضا نمیکردیم. ما برنامه مشخصی را داریم برای تمام افغانستان در ولایت‌های احمدي مختلف. صاحب یوه مسله چې د یادولو وړ د هغه دا ده چې په دغه قراردادو کې یا په دغه تفاهمنامو کې هغه کالونه ډېر یاده شوي یا هم 3 کاله 7 کاله 10 کاله یا هم 60 کاله فکر نه کوئ چې دغه ډېر وخت ده آیا داسې نه کېدل چې یو څه موده لنډه شوې وه او زموږ هیواد له برېښنا نه زر مستفید شوی و ځکه موږ له ډېر ستونزو سره لاس و ګرېوان. اگر شما دیده باشین تمام قرارداداتون نیست که تمام قراردادات 10 سال در بر بگیره. بعض قرارداد است که 1 سال تکمیل میشه بخیر. ما قرارداد 1000 مگاوات برق را که چند روز پیش امضا کردیم و عملا کار روان است، این باید در 1 سال تکمیل شود و تکمیل میشه در ولایت‌های مختلف افغانستان. به مو ترتیب می قراردادایی که ما در کنفرانس جذب سرمایه گذاری در کانتیننتال که دایر کرده بودیم به ابتکار افغانستان برشنا شرکت که این دایر شده بود، دوجی قرارداد نیست که 10 سال در بر بگیره. بجز قراردادای بسیار کلان، تفاهمنامه کلان که 5000 مگاوات است، 2000 مگاوات است، او وقت گیر است کمی. اما ما قراردادای 40 مگاوات و 60 مگاوات و 100 مگاوات مثلا یک قرارداد داریم 114 مگاوات در سروبی باید در 2 سال تکمیل شود. 1 سال. در 1 سال باید تکمیل شده. 114 مگاوات از زغال است که در سروبی چی میشه. مثلا یک قرارداد دیگر داریم در خنجان، اونجا زغال تولید میشه که او را در 1 سال باید آماده کنن. ماشینریست انتقال میتن زغال است در افغانستان ما تهیه میکنیم. یعنی به این معنا که 50% از این در حدود نزدیک به 1 سال عملی میشه در افغانستان و باقی مانده از میره به طرف 2 سال تا 5 سال در بر میگیره. این تا 5 سال آینده را اگر ما بتانیم بخیر که این قراردادها را 70% هم تطبیق کنیم در افغانستان، مشکل فعلی که در افغانستان به خاطر کمبود برق است مرفوع خواهد شد. د خبرونې وخت ډېر کم ده که په لنډو ټکو جواب راکړئ. افغان پانګوال میرویس عزیزي چې کوم د پانګونې ژمنه کړې وه د هغه کارونه چیرته رسېدلي د هغه پروژې او له کومو منابعو څخه به ګټه واخلي؟ عزیزی گروپ هم خوشبختانه اونام قرارداد 10000 مگاوات را دارند. تفاهم نامه را با وزارت محترم انرژی و آب به امضا رساندند. شاید وزارت محترم انرژی و آب در ارتباط پاسخ خوبتر بتند از ما کده، گرچه با ما هم در تماس هستند. اینا علاقمند هستند که در افغانستان سرمایه گذاری میکنند. خوشبختانه مجالس خیلی خوب را، مجالس کاری خوب را با در افغانستان برشنا شرکت داشتند که ما آمادگی خود را اعلان کردیم که هر همکاری که برشنا شرکت میتونه ما آماده هستیم که همکاری کنیم به خاطر جذب 10000 مگاوات برق در افغانستان. و ای که در کجا کارشون رسیده اگر از خودشون پرسیده شود و ای که از وزارت محترم انرژی ها پرسیده شود چون تفاهم نامه به اوناست. تشکر. د افغانستان برېښنا شرکت عملیاتي مرستیال ښاغلی انجینر محمد ناصر احمدي کور مودان چې موږ سره مو خپرونه کې ونډه واخیستله. نړۍ مننه. خیر اوسئ. درنو لیدونکو له تاسو څخه هم یوه نړۍ مننه د یادونه ده چې دا خپرونه او د ملي او ملي نیوز نورې خپرونې د ملي او ملي نیوز په خواله رسنیو هم کتلی شئ. تر بیا هم په پاک پروردګار سپارم. ښه وخت.